د قضایي څه مطلب دی، د کفارې څه مطلب دی، دغه په خپل منځ کې فرق څه دی. د قضایي مطلب دا دی چې یو سړی یا یوه ښځه رژه وخوري، په هغه نه بعد د هغې رژې قضایي وکړو، دا ته یې قضایي قضا. او یو دی کفاره. د کفارې مطلب دا دی چې یو کس لګاتار بغیر د ناغې نه مسلسل 2 میاشتې لګاتار دغه رژې ونیسي، که سړی وي او که ښځه وي، نو دا ته یې کفاره. که چیرې دغه 2 میاشتې په میانځ کې یوارز داسې راغله چې هغه په دغه رژې کې ناغه وکړله، تسلسل یې ختم که، نو په دغه صورت کې د کفاره مکمله ختم شوله، بیا و دغه د سر نه بیا رژې نسی. که لاس رژې نیولې وي په میانځ کې تسلسل ختم که یوارز رژې نه ونیولې، دغه بیا د سر نه بیا رژې نسی. نو په کفاره کې تسلسل ضروری دی، لګاتار پی در پی همیشه د پوره 15 رژې نیول په میانځ کې څه فاصله نه وي پکې، په میانځ کې رژه کې پرې نږدې، دا تسلسل په کفاره کې ضروری دی. که چیرې یو کس یا یوه ښځه د بوډاولي د وجې نه یا د سخت بیماري، د دایمي بیماري، همیشه بیمارۍ د وجې نه د دغه د رمضان مبارک د کفارې رژې نشوی نیولی، بیا شریعت یوه لار ورته وشوي دو چې دغه د پوره دا ضروري دو چې هغه د 15 مسکینون ته 2 ټیمه ماړۍ ورکوي. هغه ماړۍ د خپل وس د خپل طاقت مطابق، لکه څرنګه چې عام سړي ته ماړۍ ملاویږي، نو که یو سړی بوډا وي هغه د بوډاولي د وجې نه د کفارې رژې نشي نیولی، 15 رژې نیول د هغه د پوره مشکله چار وي. یا یو کس داسې وي چې هغه بالکل دومره سخته بیماري وي چې وجده بیماري وي، تیزه بیماري وي، پاکه د رژې نشي نیولی، بیا دغه د پوره شریعت دا رخصت دی چې هغه و 15 مسکینون ته ګایز و ګاین 2 ټیمه ماړۍ ورکوي.